دوام. هلمند کې 180 تنه مجاهدین د اداري او مدیریت په برخو کې له 6 میاشتنې زده کړو وروسته فارغ شول. دغه مجاهدین به له خپلو زده کړو څخه په ادارو کې د کار پر مهال ګټه پورته کړي. حمدالله همدرد او نور حال. په هلمند کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو د مجاهدینو د تعلیمي مرکز لخوا د دې ولایت دولتي ادارو مسؤلینو، کارکوونکو او مجاهدینو ته د ادارې او مدیریت 6 میاشتنۍ زده کړې ورکړل شوې. د دې مرکز مسؤل وایي د مسؤلینو او مجاهدینو ته د ادارې مدیریت، انګلیسي، کمپیوټر، لیک لوست په اړه زده کړې ورکول شوي دي. دوی وایي تر دې وړاندې 450 تنه له 3 او 6 میاشتنۍ زده کړیزې دورې فارغ کړي دي. موږ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار دپاره هم دا پروګرام لرو او همدارنګه په هرې ولسوالۍ کې هم ترتیب موږ ورته جوړ کړی دی. په ځینې کې فعال لرو او همدارنګه په ځینې کې د فعالیت جریان په لار اچول شوی. بلخوا د همدې مرکز د کلیالان وایي دلته د 6 میاشتو په موده کې د ادارې او مدیریت په برخو کې د پلان جوړېدو، د وخت د ارزښت په اړه زده کړه ورکول شوې ده چې تر دې وروسته به د اداري چارو پر مهال ترې استفاده وکړي. موږ اداره او مدیریت زده وي، موږ کولی شو چې خپل هغه ډسپلین چې د کوم دغه ټولې چارې چې دغه په منظم ډول چې د هغه د ادارې پر مخ بیولی شو. ماشاءالله د دلته خو اداري زده کړې ډېرې ښایستې زده کړې راکړې. په 6 میاشتنۍ کې موږ ته دې حده ورسولو چې موږ په اداري کار کولو کې ډېرې برخې واخیستلې. دا تعلیمي بنسټ وایي پلان لري چې د هلمند تر ټولو ولسوالیو پورې د اداري چارو دا زده کړیزه دوره وغځوي. د همدې انسټیټوت مسؤلان وایي په دې زده کړې سره به د عملي کارو پر مهال یو ډول بدلون ترلاسه کړي او د پرمختللي ټکنالوژي سره به بلد شي او به کولی شي چې خپل اداري چارې د پرمختللي ټکنالوژي په وسیله ترسره کړي. همدا پروسه به تر شاله پورې محدوده نه وي بلکې ولسوالیو ته به هم وغځوي. حمدالله همدرد، د افغانستان ملي ټلویزیون، هلمند. په بلخ ولایت کې له